پښتون خدمت کړی ده. نور اسی د مونږ دا عادت وي چې کله د چا یو کمال ووینو نو هغه منفیاتو پسې ډېر ګرځېږو. دغه کتاب هر څوک چې د شیخ صاحب په اړه معلومات لري دا کتاب شیخ صاحب نه غوښتنه کوم شیخ صاحب محترمه دغه کتاب نور ژبو ته باید واړول سي چې نور دنیا خلک یې وګیني چې د امارت زه د ترکیې نه یو عالم راغی نو ما سره مجلس وکړو بیا ما ته ویلي چې د امارت په اړه څه کتابونه راکړه. ما دا کتاب ورکړ. کله چې بیرته راغی ما ته ویلي وي هلته د ترکیې علماو ویلي چې په امارت کې هم داسې علما شته ده افغانان هم دومره مهارت و دومره علم لري. نو بیا ما ته ویلي چې ما ته څه نور کتابونه راکړه. بیا مې د شیخ صاحب عبدالحکیم چې قاضي القضات ته دغه کتاب یو دوه کتابونه یې ما سره و هغه مې بیا ورکړل. نو الحمدلله خدمت یې ضرور کړی ده ځکه چې چا سره دومره علمیت وي خدمت کوي. د ما یوه لنډه خبره مقصد ده. علامه طنطاوي رحمه الله چې دا په مصر کې یو لوی عالم تیر سوی یو کتاب یې جوړ کړی دی. کتاب کې لیکي الله خو مونږ سره وعده کړې مونږ مسلمانانو سره چې تاسې عمل صالح وکئ تاسې ته په دنیا کې زه خلافت و بادشاهي درکوم. ولې نن الله مونږ ته خلافت او بادشاهي نه راکوي؟ یوازینی په دنیا کې امارت اسلامي ده چې دغه مسلمانې ډلې ته الله په افغانستان بادشاهي ورکړه. ولې د مونږ اخوان المسلمین نن مظلومان دی بادشاهي نسی کولی ټول زندانونو کې دي؟ ولې نور په اسلامي نړۍ کې په پاکستان کې علما دومره ډیر دي هلته حکمراني او بادشاهي نسی کولی؟ ولې په سعودي کې علما محکوم دی؟ سلمان عوده رحمه الله غوندې لوی عالم نن د اعدام شپې ورځې علت یې څه شی ده؟ علامه طنطاوي جواب کوي وي دوه علتونه دي چې مونږ بادشاهي نسو کولی. د بادشاهي دا دوه علتونه دي چې الله خو مونږ سره وعده کړې وه. وعد الله الذین آمنوا الله د هغه کسانو سره وعده کړي چې عملونه صالح کوي چې دوی ته به مونږ خلافت ورکوو. دوه شیه په مونږ کې کم دي یو علمیت بل اتحاد. دا باید ومنو. علماو خیر ده زه دا خبره لږ داسې وکم چې الله